بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله جل جلاله في دي آيات مبارك اتمام د حج او د عمره امر مشتکړی دی چې تاسو حج پر کوي، یعنی حج کوي، عمره کوي. حج کول په عمر کې پر انسان باندې یو وار فرض دی چې د خاوند مالک د دومره پیسو سي تر ضرورت او تر حاجت بالا د سر زیات مال وي او د تګ و راتګ پیسې ولري، د طیارې او د جهاز ټکټ ولري، صحت ولري، د دشمن بیر او خوف نه پر باندې دا چند شرایط دي. سړی جوړ روغ صحیح سلامت وي او حج باندې فرض شوی، نو پر د باندې حج په عمر کې ور فرض شوی دی. د فرض حکم د الله پاک پر ځای کې عمره چې دا سنت ده. اوس د دې حج میاشت دي چې دا ذی القعده ده، بیا ذی الحجه ده. دا میاشت کې سړی چې د میقات سه یا د میدان سه یا د ایرپورټ سه په احرام کې وي، په حالت احرام کې وي، نو ولاړ سي حرم شریف ته. حالت احرام هغه ته ویل کېږي اول خدا دی چې یو حج مفرد دی، یو حج قران دی، یو تمتع دی. دا امر شوز زو عام خلق چې جی د عمرې نیت وکي، یعنی احرام د عمرې وتړي، دا تمتع حج دی. تمتع حج هغه ته ویل کېږي چې په اول کې د سفر حج عمره راشي، او قران هغه دی چې په هغه احرام کې نیت حج او د عمرې دواړه وکي. مفرد حج هغه ته ویل کېږي چې یوازې د حج نیت وکي په احرام کې. نو دغه چې اول د عمرې نیت وسی په احرام کې، ورسته چې دی ولاړ سي عمره وکي، عمره سزان حلال کی، بیا چې د اتم ورځ راشي بیا دی په هغه اتم ورځ باندې بیا احرام د حج وتړي، تلبیه ووایي، دا نو حج تمتع بولي. یعنی په اول کې عمره راشي د سفر حج، نو دلته چې وس په ایرپورټ کې وي یا په میدان کې وي یا په کور کې وي یا تر هغه میقات چې دی نه رسېدلی د هر ملک څخه چې راځي، هر وطن څخه چې وي، افغانستان وي، پاکستان وي، خارجي مملکتونه وي، چې دی کوم ځای میدان ته ځي یا میدان کې وي هلته د احرام وتړي. احرام دا چې دوی جامې د نر دپاره، دا به یوه لنګ کې یوه به پر اوږو راواچي، دونه جامه چې تر دی هلته په طواف کې دی دغه جامه تر راسته بغل لاندې کې پر اوږه یې راواړي، پر چپه دومره قدر به غټ وي، یعنې 2.5 ګزه جامه چې وي نو هلته ستر شپه کښې راځي. 2 ګزه هم راځي، 2 متره، 2.5 متره هم راځي. څومره غټ وي هغونه ګټه لري. سړی شکې پټ وي، هلته پر ځان ښه رااچول کېږي. نو د نر دپاره احرام دا دی چې اول وار به دی مخکې تر احرام تر دا 2 جامو په کور کې وي، هر ځای چې وي چې دی به زیر ناب، زیر بغل، وریښتان د بژرې د سر دا به سموي، نوکان دا به ټوله صفا کوي، بدن به پاکوي، غسل به کوي، اودس کوي. بیا به دا 2 جامې په تن کوي د احرام، بیا به 2 رکعته کوي لمونځ. د لمونځ چې وسولو که د لمانځه وخت مکروه نه و، یعنی د لمر راختلو وخت نه و، د لمر پر سر درېدلو وخت نه و، د زوال وخت نه و. دا 3 وختو کې لمونځ مکروه دی. هر قسم لمونځ به سړی نه کوي چې وخت مکروه نه وي. که دغسې فرضي لمونځ وسي یا اشراق لمونځ وکړي یا څاښت لمونځ وکړي یا ماپښین لمونځ وکړي، بیا احرام، یعنی احرام دغه دی چې دا تلبیه ووایي، جامه خیر تړلې ده یا اغوستې ده په ځان باندې، دا د احرام جامې. نو چې لمونځ وسولو دی د سر لس کې تلبیه دی ووایي. تلبیه خو نه دغه د لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. دا به 3 واره ووایي. 3 واره ویل سنت دی. تلبیه ویل په زور هم سنت دی د نارینه دپاره. ښځه به څوک وایي او ښځه به هم تلبیه وایي. دغه لمونځ چې وکړي نارینه به سر لس کې
تلبیه به ووایي 3 واره به ووایي په زوره به ووایي او نیت به د عمرې وکړي چې زما نیت د عمرې دی خدای را څخه قبول کړي راته اسانه کړي او توفیق باندې راکړي په پښتو به داسې ووایي نو که په عربي د چا زده وي هغه د عربي ووایي بیا چې دلته دا تلبیه ده وویله بیا هغه شان چې په احرام کې ممنوع دی هغه به نه کوي یعنی ممنوع شان هغه چې خوشبویي به نه لګوي سر به نه پټوي جنګ و جدال به نه کوي نامحرم ښځو ته به نه ګوري او خپلې ښځې ته به په شهوت لاس نه وروړي ځان ته به یې نه نږدې کوي مچه به نه ځینې اخلي دا ټوله شان ښکار به نه کوي په حرم کې د حدودو دا ټوله شان چې دی په حالت احرام کې پښې به لڅ وي سر به یې لڅ وي د نارینه دپاره دا د نارینه احرام سو د ښځې احرام چې دی دا هم دغه رقم دی صرف دومره دی چې ښځه به هم دغه رقم لمونځ وکړي تلبیه به څوکه ووایي په زوره بیا نه وایي 3 واره او نیت به وکړي د عمرې دا د ښځې احرام سو نارینه به ګنډلې جامې نه اغوندي هیڅ قسم ګنډلې جامه به نه وي یعنې چې ګنډل سوي وي ښځه به بیا ګنډلې جامې اغوندي دا د احرام دی ښځه به سر پټوي او مخ به یې لڅ وي پښې به یې لڅ وي که په پښو باندې موزي کي یا په لاس باندې دستانې کې هم پروا نه لري خو مګر خلاصوالی د پښو د لاسو د اولاد افضل دی نو دا به د ښځې د مخ پټېدل که چیرې داسې و چې د دې په مخ اصلي په ښځه په مخ کې چې د احرام دی قول نبي علیه السلام بارک وایي احرام المرأة فی وجهها احرام د ښځې چې دی هغه په مخ کې دی یعنی مخ به نه پټوي که چیرې فتنه وه اجنبي خلکو په حضور کې بې پردګي راتلله بې سترې راتلله بیا به داسې یو پر سر باندې یو داسې شی واچوي لکه اپیک غوندې خولۍ داسې یو شی چې دغه د مخ حجاب یې د مخه څخه لرې دا د مخ پر طرف چې دا حجاب یې راځړولی دا بیا د مخ څخه لرې د مخ سر به نه مښلي نو که چیرې فتنه وه که فتنه نه وه مخ دې لڅ کړي ښه ده او دا د ښځې احرام سو او بیا به چیرې ښځه تلبیه ووایي دا به د دې پر لارې چې په سفر کې سي دا به تلبیه وایي تر څو چې حرم شریف ته رسیږي نرم ښځه حرم شریف ته چې ورسېدل په حرم شریف چې پر کعبه شریفه باندې سترګې ومښلېدلې دا ځای دعا د اجابت دی هره دعا چې کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دی وایي دعا دی وکړي درود شریف دی وایي بیا دې نو طواف شروع کړي که نر وي که ښځه وي د عمرې طواف خو نو هغه زرغونه ګروپان یا زرغونه بلپان چې لګېږي د حجر اسود څخه لاسونه به پورته کړي مچ به کړي تلبیه به قطع کړي یعنی لبیک اللهم لبیک دا به تر دا وخته پر وایي څو چې د حرم ته رسېږي چې حرم ته ورسېدي سترګې پر قبله پر کعبه شریف ومښتې تلبیه به دلته قطع کړي بنده به کړي دلته به بیا د طواف شروع که وخت د طواف و د لمانځه وخت نه و طواف شروع کړي یعنې د فرضي لمانځه وخت نه و جماعت نه درېدی طواف شروع کړي دا یو شوط چې وکړي پر حتین شریف به راوګرځېږي پر رکن یماني به پسې راوګرځېږي حجر اسود که یې مچولی سوی خو مچ دی کړي یا نه سوی مچولی لاسونه دې پورته کړي هغه لاسونه دې بیا مچ کړي نو 7 شوطه به دا طواف وکړي او دلته د رکن یماني هغه کونج دی چې د حجر اسود په طرف کې دی حتیم شریف دا ګول ځای ته وایي چې دا شاوخوا دیوال راګرځېدلی دا حتیم شریف بولي او د هغه څخه وروسته بیا بل کونج د کعبې شریفې دی دا رکن یماني بولي بیا په پسې د سلیپ کونج د حجر اسود دی دغه د یماني رکن یماني او د حجر اسود په مابینځ کې چې کوم حدود د کعبې شریفې دي په دې باندې 80,000 ملایکه ولاړې دي هر هغه حجي چې دعا کوي دی امین باندې وایي نو دا ځای بیا د اجابت دی سړی باید دعا دلته وکړي او بیا به حجر اسود که مسه کولی سوی مسه به کړي که نه سوی مسه کولی د هغه لاسونه دې پور کړي بسم الله الله اکبر والصلاة والسلام علی رسول الله دا دې ووایي بسم الله الله اکبر والصلاة والسلام علی رسول الله لاسونه دې پورته کړي مچ دې دا یو شوط بیا به ولاړ شي بیا به راسي دغه رقم دعا به کوي په طواف کې اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا به وایي الله اکبر سبحان الله استغفر الله لا اله الا الله هر څه چې ویلی شي هغه دې وایي او په اول درو شوطو کې به
اقتباع کوي. اقتباع دغه ته ویل کېږي چې دا اوږې به ښوروي. یو خو به دا وي چې دلته د اول طواف ته د مطاف ته داخلیږي، نر به د راسته اوږه څخه د پټو لرې کي، تر لاندې به کي تر راسته اوږه پر دا چپه اوږه به یې راوړي، د راسته اوږه به لڅه کي. دا به د طواف په وخت کې دا عمل وکړي او په درې اولو شوطو کې به د اوږې ښوروي. دا اوږې به ښوروي که چیرې خلک نه تنګېدل، او که خلک تنګېدل، خلکو ته مشکل رسېدی، خلکو ته زحمت رسېدی، بیا به دا اوږې نه ښوروي. یعنې که ځای ولو موقع وله ودې ښوروي، که موقع نه وله بیا دې نه ښوروي. داسې به هم نه کوي چې دی منتظر وي ولاړ وي څو چې دی موقع پیدا کړي اوږې وښوروي، نو بیا خو طواف پاتېږي. چې موقع وله ښوروي دې که نه و بس طواف دې کوي. دا خو دا صورت شول. او بل دلته حجر اسود چې مسح کوي، په حجر اسود کې که نر وي که ښځه وي، دی به دا تکلیف زحمت چاته نه ورکوي. ولې د حجر اسود مچه کېدل سنت دی، مسح کېدل یې سنت دی، او د خلکو ضرر نه کول دا فرض دی. دلته خلک سنت کوي، فرض پرېږدي، یعنې خلکو ته ضرر نه رسول، دا ډېر ثواب لري. او په حرم شریف کې بې ادبي کول، ګناه کول، څومره چې نیکۍ په یو لک دي، دغسې ګناه هم بیا الله پاک سړي ته سزا ورکوي ډېره. نو په دغه وخت کې باید سړی ډېر احتیاط وکړي. که لاس ورسولی شي حجر اسود ته مسح دي کړي، که نه شي رسولی بس دغسې لاس پورته کړي. چاته به تکلیف نه ورکوي چې پور یې ووایي، په ځیګر ووایي، په اوږو یې ووایي، په بل یې ووایي. نو دا رقم به اووه شوته وکړي طواف. بیا به مقام ابراهیم سره وي یا په هغه اندازه برابر وي په حرم شریف کې. 2 رکعته هغه د طواف واجب به وکړي. بیا به اوبه زمزم اوبه وچښي. دلته به دعا وکړي د زمزم د اوبو په وخت کې شهر دعا کوي د ایمان د سلامتیا او د ګناهو د مغفرت د قربانو د ټول امت مسلمه دپاره. په دا وخت کې د طواف د 2 رکعتو وروسته دعا، د زمزم اوبو د دعا، د شفا دعا، د ناجوړۍ دپاره، د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره دا دعاوې کول په دې وخت کې بیا الله پاک قبلوي. او په طواف کې دعاوې کول مسلمانانو ته، ځکه چې د سپینې جامې یو قسم مشابهت دی د مرګ. په مرګ کې هم سړي ته سپینې جامې کتن کېږي، او دلته به سړی ډېر عاجز وي په د حالت د عمرې کې، په حالت د احرام کې، په حالت د طواف کې، ځکه چې د خپل ځامه داسې بولي لکه مړی، او لڅ سر لڅ پښې، او دی د خدای پاک په حضور کې فریادونه کوي، زارۍ کوي، ذکر او اذکار کوي، دعاوې کوي. نو دا یو قسم و الله پاک ته ډېر عجز دی. الله پاک ډېر دا عجز خوښوي، او الله پاک جل جلاله ډېر خوشحاله کېږي. نو دا به سړی په دا نیت کوي د احرام. بیا چې طواف وسولو، 2 رکعته لمونځ د طواف وسولو، او زمزم اوبه وچښل سولې، بیا به ولاړ سعی صفا او مروه به وکړي. اووه واره د صفا څخه به شروع وکړي، پر مینا به پر صفا څخه ځي، د پر مروه پر طرف باندې، بیا به د مروه سره راسي صفا ته. دا رقم یو وار تګ بېرته راتګ د هر تګ یې شمېرل کېږي. 2 واره چې ولاړ شي د صفا څخه مروه ته، دا 1 وار شو. بیا د مروه سره راغلی بېرته صفا ته، دا 2 واره شو. بیا بېرته د صفا څخه ولاړې مروه ته، دا 3 واره شو. دا رقم به 2 واره پوره کړي. تګ او راتګ دواړه شمېرل کېږي. پر هر وار صفا باندې به هم دعاوې کوي، پر مروه باندې به هم دعاوې کوي. او هلته اشرف ګروپان یا بلپان چې لګېږي، دلته به ځغلي لږ ځغستا به کوي. ښځه به نه ځغلي، ښځه به په عادي تګ باندې، په احرام په طواف کې هم به ښځه دا ځغستا نه کوي. هلته چې طواف کوي نر بیا کوي 3 شوته، ښځه بیا نه کوي. دلته به هم دا ښځه که په عادي تګ باندې دا تله خو صحیح ده، که لږ تیز رفتار کولی سوی چې داسې د ستر ځای وي ودې کړي، ښځه دې هم وکړي. په هلته طواف کې د ښځې دپاره دا ځغستا نشته. دلته په میلینو او خدرینو کې دا زرغونه میلان چې دي، په دې کې به هغه اندازه قدر چې بې سترې نه راځي، دا دې به هم ځي. او بیا به هغه څخه وروسته بیا چې دا صفا او مروه وسوله، نو عمره تامه سوله. بیا به حلق وکړي سړی، که نر وي وبېخري یا به سر کوچنی کړي. ښځه به د 1 ګوتې پر اندازه د شا د خوا څخه د خپل سر په خپله غچي کړي، په بل سړي پردي سړي بیا نه غچ کړي. او که په ښځه باندې وکړي پروا نه لري، ځکه چې د دې ستر فرض دی د ښځې. وریښتان به په غیر اجنبي سړي نه ویني. په بله ښځه کې وکړي هم صحیح ده، خو په خپله چې پرېږدي دا ډېر افضل دی. د شا د خوا د وریښتان چوټي د 1 ګوتې د بدنې پر اندازه باندې به دا پرېږدي. بس دغه نو.
عمره تامه شوله د عمرې د احرام سم نر ووت یم ښځه ووتل بیا بل وخت بیا طواف کوي د احرام نه غواړي څوک د عمرې نیت یې نه و کړی یا د عمره نه و راوړې یا د حج احرام یې نه و تړلی دغسې طواف کولی شي طواف کول بیا ډېر ثواب لري سړی په حرم شریف کې وي او طواف دې کوي تر دغسې ناسته یا دې تلاوت د قرآن کوي یا ذکر و اذکار کوي او د ملګرو سره دې ډېر کوشش کوي په ملګرو تکلیف و زحمت رانسي په وتا کې الله پاک جل جلاله دې د ښه حج یا د ښه عمرې توفیق راکړي د قبول حج د حج مبرور هغه ته ویل کېږي چې الله پاک یې قبول کړي او د حج اثرات پر سړي باندې معلوم شي الله پاک دې قبول حج عمره را نصیب کړي په دعاوو کې مې یاد ساتي انشاءالله نور به هغه ضروري مسایل د حج او عمرې بیانوو الله پاک دې قبول عمره او حج را ټول مؤمنانو نصیب کړي واخر دعوانا الحمد